ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم درود شريف وآية صلى على محمد وعلى آله محمد صلى الله عليه وسلم. عزیزانو د نری پنوس مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو اللہ جل جلالہ
د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وړاندې چې څومره انبیاء را لېږلي هغوی یو قوم او یو محدود ملک او وطن د پاره را لېږلي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ په دې حیثیت سره ممتاز کو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ د تمام کائنات تر آخری انسان پورے اللہ جل جلالہ د ټولو مخلوقات د پارا راولے گلو او بیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د راوړي شوی شریعت او د دین دوه حصے دي یوا هغه حصہ دا چې هغې ته شریعت جائز او ناجائز وایي چې دا شی جائز دی او دا ناجائز دی دا حرام دی او دا حلال دی دا فرض دی او دا واجب دی او دا سنت دی او دا مستحب دی وغیرہ وغیرہ او یو د دین هغه حصہ دا چې هغه د راتلونکو حالاتو اور راتلون کے زمانے کی کم سو واقع کی دن کی دی کم فتنے اور انسانان لرا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کم و حالات سره مخامخ کی دن کے رہے نوحاق و حالات پیشنگوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نبوت پا نگاہ سرا نن نسور لسوا کال مخ کی بیان کرے وا چې زما امت باندې به داسې حالات راځي او داسې فتنو سره به زما امت مخامخ کیږي بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ د پارا با سوچ اور فکر کے وہ د خپل امت د پارا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة ومتواصل الأحزان فرمائی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ہمیشہ فکر کے ڈبو ہمیشہ با پریشان و غمجن لدے کے دو محدثین لکھی تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فکر او دا غم او دا حزن او دا پریشانی دا دنیا دا دولت دا پارا نوام دا سشی دا پارا وا خالص دا دے دا پارا وا چھ زما امت بسحال کی گی اللہ بور سرسم عمل کئی مانا رست بزما امت کم و کم و حالات سر مخمخ کی گی دے دا پارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد پریشانو اللہ قرآن کریم کے ورطہ فرمائی لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی کہ اے زما پیغمبرام تو ولی زان ہلاکی دا خلق و ایمان نروڑلو دا پارا دمر زیاد فکر من دمر زیاد سوچ کے ولی دمر پریشان ولی زان وجنی سو مقصد دے سوک ایمان روڑی یا نروڑی تا دے سر ہیچ سروکار نشتا تو صرف بشیر و نذیری تا دن کی دارا چے سوک ایمان راوڑی اگوی تو آئی چے ستا دا پارا جنت نبی ستا دا پارا حوری و غلمان دی ستا دا پارا داسے وسائل و داسے آرام والا زائن دی کم خلق ایمان نروڑی دا اگوی دا پارا نذیری یرون کئی چی خالص ورتدا ہوئے چی ستا دا پارا داسے ہو رب العالمین تیار کرے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین ورتو آیا دا سے اور دے
وقودها الناس چې داغه خشاک د سوزیدلو والا آلات چې دی هغه انسانان دي، والحجارتو کانی دي، یا د ګوګړو د کبریت کانی، یا هغه کانی دي چې الله نه سوای عبادت کیږي. قبرونو زیارتونو کې کم کانی چې پراتی زنانا او نارینه په ځانونو باندې وਹੀ، یا هغه کانی چې خلقو بوتان ته ساز کړي او هغه له سجدي لګولې او نظر نیاز دا غوي په نوم باندې مني. لا به هغه کانی ور تواچي خپل هغه خلقو ته چې چا عبادت کړي هغه له خي چې تاسو د دې قانونا دا توقع وسیدی به من بچ کی وګورنن دا کانی په خپل اور کې پراته دي او ځان بچ کولای نشي. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما نرست بتا سباندے اے زما امتا داسی فتنی بدر باندے راشی داسی عجیب عجیب حالات داسی فتنی بوریگی لکا اسمان نچے باران وریگی د باران پشان با فتنی راوریگی لکا یو ساس کی پسے بل ساس کے بل ساس کی پسے بلا قطرام داسی با یو سار با یو فتنی بیا با غر میں بلئی بیا با ماس دگر بلئی بیا با ماخام بلئی دشپے با بلئی مختلف ادوار برازی دیرک فتنی بواقی کی گی پتا سبان دی. بلکہ ستکون فتن کا قطع اللیل المظلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا فتنے بدا سے زیادی شی دمر زیاد بہتا تو کثرت بئی کا قطع اللیل المظلم لقد طور شپیتیری کے سنگ یو پل پس تہ در تہرا روانی فتنی بدمر زیادی شی. علم غیب کو پیغمبر علیہ السلام سرنو اللہ جل جلالہ اغل چکم شے القا کرے او دا آغا پا پیغمبری ذہن باندے ادا نبوت پا نگاہ سر آغا چکم سلیدل او آغا بیان کری چے سو اخبار بتاسو باندے فتنی رازی دور بدا فتنو رازی او بیا علاج ہم خودلے ہو چے دور دا فتنو راشی تاسو بیا سکول تاسو بکار سی بیا نو پیغمبر علیہ السلام د فتنو تشریح او د هغه علامات بیانولو نه وړاندې اول د فتنې معنی معلومه کو چې د فتنې معنی سره فتنه ویل کیږي چې کله زرګر سونا یا چاندی په بټه کې اور باندې کیږي او ویلی کی د دې معلومولو د پاره چې دا خراډه او کوټه ده اصلي او کديسي ده دیتے لیکیگی پا لغت کے فتنہ اور دا فتنے دویمہ معنی ازمائش ہم دے ازمائش ذکر ہے چلکا سنگ سونا وور تواچھئی وی تکی ویلی شی آگئی سر دا سنی دا صحیح اور دا خرابوالی پتہ لگی اندارنگی کلچ فتنے راشی ازمائشون راشی اللہ انسان اندرونی کیفیت آغا معلومی اندرونی کیفیت امتحان اخلی چه گورا پا ظاہر خو مسلمانے حالات چه نارمل دی بیا خود اللہ نم اخلے او کل چه خیر خیریت تے بیا ہوتانا غش مسلمان نشتا خو چه کل تکلیف او مصیبت راشی پریشانی راشی نستا اندرون نسا آوازونا روی تب یا صبر کئی او کنا دا سے وئی چه مڑا یو منگیلی دلیو دی مصیبت دا پارا یو منگیلی دلیو دا مشکلاتو دا پارا لعیاذ باللہ نو دا فتنے یو معنی دا آزمائش زکا چی فتنے سر دا انسان امتحان اغسطلے کی احادیثو کے ان فتنہ استعمالی شوئے دا تو پا احادیثو کے فتنہ دے معنی دا پارا استعمال شوئے دا چی دا سے دور براشی چی دا رشتیاو دا دروغو با پکی پتہ نلگی دا خواہ دا بد با پکی پتہ نلگی دا دو مسلمانانو با اختلاف و جگڑی چالا با دا پتہ نلگی چی دا پاہ قدیو کنا دام دا رشتیا ویو کنا دام دا دروغ ویو کنا دام دا سے دور براشی چی دا چا دا رشتیاو دا دروغو دا گرم او دا غلط او دا نا غلط پتہ بن لگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
دا سے دور را روان دے مسلمانانو باندے دا سے دور را روان دے چاگ کی با بیا دا پتن لگی دا فتنو دور بئی داغ دا فتنو دور با علامات سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د فتنے د دور علامات بیان کری 72 علامات بیان کری 72 علامات کہ تاسو د فتنے دور پسشی باندې پیژنئ د فتنے دور بتاسو له څه پته لګي دیګي باندې نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 72 علامات بیان کری اٹولنا والا علامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے آغا دارے چھ زما امت مسلمانان با منزون پریگ دی منزون کول بڑیر زیاد کمشی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حق وقت کے فرمائی لیو چاگا یو دا سے وقت و چاگا وقت کی دی ایمان او دا غیر ایمان دا مسلمان او دا کافر امتیاز پا مانز سرکے دو اگا وقت کے خلق برکلت دا مانز پابندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چھ فرق پا مسلمان او دا کافر مینس کے ترک الصلاة سوچی مونز پریدنو پوئے گا چھ دا کافر دے کم سڑے چی مونز کئی پوئے گا چی مسلمان دے حق دور کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چھ دا فتنے دا دور یو علامت دارے چھ خلق با منزن پریگ دی منزن کول بڑے رضیات کمشی اسی یو علامت پنن زمانے کے تاسو گورے چھ آیستر او کنشتا ویم علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان کرے ہو چھ دا فتنے دا دور ویم علامت دارے چھ خلق با امانت ضیاء کول شروع کی تا بچا سر امانت یخی آغا بے ضائع کی آغا با امانت دا سے استعمالی لکا خپل مال خیال بدا امانت دارے ختم کریشی درم نمبر خلق بداسی شی چی سود بخوراک شی ہر سڑی بکور دا سود نہ خالی نی ہر چا کاروبار بدا سود نہ خالی نی بلکہ خلق بدا سود پا بارکی وہی چی مرا خو تجارت تے دا سودا دا ننو گورا دا سی کور نستا چی دا آغا پا بینک کے پیسے پرتینی واغی باندی سود نرازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چی سود دمرا لویا عظیم گناہ دا چی دا سود تولونا کم گناہ دا یوی روپے سود دمرا گناہ دا لکا 36 مرتبہ سڑیخ پلی مور سرا بدکاریو کی 36 مرتبہ صرف دمرا خبر دا چی مور سرا بدکاری دا خلقو پا مین کے رواج شوے ندام اور سود دا خلقو مین کے رواج شوے نو خلقو لوڑا گناہ کاری اور مور سرا بدکاری خلقو لبدا گناہ غٹا گناہ کاری حالانکہ مور سرا 36 زلا بدکارے نہ زیادہ گناہ ورو پہ سود دے خدا عادت شے کلے سے کم شے پا معاشرہ کے رواج شی عام شی نو بیادہ آگے بدوال خلق لا پتہ نہیں لگی کم خلق چی بے حیاشی بربند گرزدلو باندے دا کم فلمی اکتران وغیرہ کی عادت تھی اگوی چی زان بربند کی نشرمی گی خود من تاسو دا زان بربندولو عادت نرے من تاسو کا بربند شو دیر شرمی گی حالانکہ بربندے دل شرم دے خواہوی ناغا سے ختم شوئے دے اندارنگی سود عظیم گناہ دا خو زمن ستاسو نا دا سود گناہ شیطان مخینا گڑا ولی دا ہر سڑے ہوئی چھ مڑا بے کسی گناہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چھ خلق بسود خوراک کی خلق بسود خوری سلورم نمبر دروغ بہ خلق حلال گنی ہر معاملہ کے بخلق دروغ وائی رشتہ بہی سوک و علم نغواری وہی بچے مرا دا خو کمال دے چی سوک پا دروغ باندے زان خلاص کی وہی بچے دا فن دے فن فلانے ڈی روخیار سڑے دے جج تے تپوسو کو فلانے ڈی روخیار سڑے دے اصل جرگی والاو تے تپوسو کو اگر دا خبر دا سے وارا وانا خلقوی جدائی روخیار کارو کو حالانکہ دروغ ویلی اور دا لویا عظیم کبیرہ گناہ دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دروغ بخلق حلال گنی یو فن بے گنی چی دا یو فن دے
او بل علامت پنزم دا خود لے چھ معمولی خبرو باندے بخلق قتل و مقاتل کئی ورغند خبر بئی ہیت سے بنی یو بل بور باندی وجنی قتل مقاتلہ خونریزی بزیاتشی معمولی خبرو باندی پگم نمبر لوئی بلڈنگونو بنگلی بجوری کی زما امت لوئی بلڈنگونو محلات بتیار کی اعلی مکانات بتیار کی وم نمبر خلقو کی بدا سے فضا جوڑشی کہ دین بخر سی و دنیا بوربان لے آخری دین بخر سی دنیا باخری لکا موجودہ دور کی مولیان او گورا مولیان طول دنیا اخلی و دین خرسی کسو کو گورے ختنو باندے پیسے اخلی کسو کو گورے نکاحونو باندے پیسے اخلی کسو کو گورے ماشین کے غوط کے بانگ ویلئی پاگے باندے پیسے اخلی ختمون کئی او بید مٹایانو دا چرگو دا غوخونا اسو ختم لندرزی بیادر پس خبری کئی چھ مرا دا سا ختم ہو دا سرطا کی بریتونا و شنگ مغور نشول خود خلق و ذہن دا خبری او جل شیوی ختم شیوی مزاج با خلق دا سے جوڑ شوی بہرحال پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دین بخرسی دنیا باخلی قرآن بخرسی اسلام بخرسی رختیاو دروغ بنگوری خو بس دنیا گٹلو دو پارا باہر یو سڑے تگو دو کی اتم نمبر قطرہنی بشروشی او بل رشتہ دار سر بخلق خپل ولی نکئی رضامن بئی او بل سر بے بدیو دشمنی رشتہ دار خپلوان بئی او بل سر بے دشمنی و رشتہ داری بئی تعلق بے ختمی پکالونو کلونو بئی او بل سر نگگیگی او دیو بل خو او بد کی بے حسان آخلی نہم نمبر انصاف بنایاب شی انصاف بنی انصاف چی لٹائی سپلے بڑے ورپسی زڑی شی عمر بڑے ختم شی خو انصاف بنا مندے او بلا خبر دا انصاف بنایاب شی لسم نمبر اختیاب دروغ جوڑ شی دروغ بر اختیار جوڑ شی دروغ بر اختیار شی اختیاب دروغ شی نناغا حالت تے ہوئے گورا کچھر پچابانے مقدمہ و معاملہ راشی او حکومت کی یو افسر یو محرر پا دروغ یو رپوتولی کی پا پیسو باندے بیا تا گورنر پا رضا حقا دروغ بر اختیاری تر اختیار آیا ستار اختیار بنا قبلی گی حقا دروغ چی کم تحریر کی راگلی دی بس حقا بر اختیار جوڑ شی ہر سوک باغ شیئینو او لسم نمبر خلق بلباس در خمو اغندل شروع کی ہر چابا اعلی لباس اچولئی او لسم نمبر ظلم بعام شی ہر سوک بظلم کے یار دے کے بظلم کی مشر باہم ظالمی کشر باہم ظالم سردار باہم ظالمی نوکر باہم ظالمی ظلم بعام شی گر لسم نمبر طلاقون بزیاد شی ننچہ خبری کی فلنی دے کے خزل طلاق ورکو جاچہ خبری کی فلنی دے کے فلنی خزل طلاق ورکو طلاقون بزیاد شی زکا چھ نکاح بغیر شرعی طریقی سرکی نبے دو زینت تپوس کڑی چھ فلنے جنے در تکوم خوخ دے داو کنا او نبے جنے تپوس کڑی چھ فلنے علک دے خوخ دے کنا امداسی بے ورکڑی او جائے خدے پا شرمون و شرمئی او جائے ججانو تا وکیلانو تا سلو کسانو تا خی او ہر دے کے کچرے کے او باسی نباسی شپگونی آشتے خبی عزتی وشی بالاخر طلاق دا صرف دے یہ غلط ہے دا وجنا کہ اول دے دا شریعت خبر مانا لے نور نہ دے تپوس کرے پٹ کور کے اور زی نہ دے تپوس کرے پٹ کور کے اور داوی پر ازاد وعدہ کرے نو دا نوبت بنا رات لو نن با ججانو وکیلانو ستا خور لور نلیدا نن با طول کچارے کے ستا دا خور لور نو او دا آغی تصویر او دا آغی مثل او دا آغی فائل باہر دے کے نگر دے دا ہر چال بے پا کوٹا کے بیانونا نکول کل دی وکیل لوروس کی او کل دی جج لوروس کی یواز ولاڑی آغا ورطا بیان کئی و تو ورطا ولاڑی دا ولی دا شریعت یو حکم دے نو منلے دری ذرا بے عزت دا لراغ لے خو شیطان وی چاگا یو حکم ممنا دا دری ذرا بے عزت ایس خبرنا دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا طلاقونو با اکثریت شی سور لسم نمبر ناگاہانا مرگون بزیاد شی یو سڑے با ٹھیک چاکی خود صحت مند بئی برابر بئی تاثر بہو گی خبر اتر بہو کی
سو منٹا بعد سے خبری کی جاؤ سوک آواز کئی چاگا وفات شوے ناگہان مرگون بزیاد شی دا طول علامات دا فتنے دا دور علامات تی پا دے دور باندے گور طول صادق ہیں. انزلسم نمبر خائن خلق لب خلق امانت دار وئی کم سڑے چی سمر لوی خیانت گروی سمر لوی دروغ جن و بیکار سڑے خلق بوئی چی دا بہترین یا دیر امانت دار سڑے دے دا بیکار خلق تعریفون بشروش تعریف کی گی دا سی سڑی بکی گی پوئے گا چی دا نتی سڑے دے اور دا خو خلق با خلق غیبت کئی دا بدو خلق با تعریف کی یہ رسلانے جی دیر تاسو با خیال کری ہوئی چی سرکاری و افسر را بدل شی کدی یہ ٹکی نہیں خوش اعلان دی چمچوں نے تب اس یہ رجی دیر خط سیدار را غلے رے یہ رجی دیر خط سے چھوڑا غلے رے قادت زر چور دی ہو دیر دا وجہ نبیم تعریف کئی دا سی کن کئی امدارنگی کلی کی چکم بدماشی چانا دا چایر کی گی اور لگ سرمایہ داری خلق کی تعریف کئی رجی دیر بہترین سر پلانے دیر بہترین سر ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھے دا خیانت کولو والا و خلق بام تعریفوں کی گیا امانت دار بے خلق گنی. 12 نمبر امانت دار خلق بخلق خیانت گرو گنی کم خلق کی امانت داروں نے کو کار خلق دیا کوئی پس با خبری کئی وہی بچے فلانے دیر زیاد خیانت گرو بیکارا سڑے یعنی مانا داش وسی دا خوب بدوائی دا بدو بخوائی. 18 نمبر دروغ تب خلق رختیاوائی. 18 نمبر رشتنی سڑی تب خلق دروغ جنوائی چکم رشتنی وی رشتیاوائی غبورتای چنا مرد دروغ دے ہوئے دروغ دے بل تسلی کری دی ہوتا سوائے من کے باگر رختیاوائی کغت کے بدروغ. 19 نمبر تہمت درازی با عامشی ہر یو سڑے بل سڑی باندے تہمت لگئی پاکو زنانو باندے بخلق تہمت لگئی. نن مسلمانوں نا تپوسو کا چفلنے کور سنگرے دفلنی علق دفلنی سڑی لونا سنگری اگا بپا کی شفاف خزیدے بے دل غیبت کئی چنا مڑا اڑے بیکارا خزید مسلمانانو کی دا بیماری عامہ شوے دا کتا دو وعدہ کول غوارے اخپل زویتا بچیتا رشتے لٹاول غوارے یو کلی تلار شیو یو سڑی نا سفید پوشنا تپوسو کی چی دفلانی سڑی لونی دی داغی اخلاق سنگئی نو آغا بدر تداسی غیبت و دروغ وائی چی تب اقئی چی دا خوڑو خزی مسلمانی دین کافری دی نو پاکو زنانو پسے و پاکو نارینو پسے بخلق تہمتون شروع کی عام تہمت بئی دا فلانے دا سے دے و دا فلانے دا سے دے. 6 نمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی باران با وجود با گرمی نکمی گی سمر باران چی وشی نو گرمی با زیادتی آسی با ہم گرمی زیادتی کباران وشی ہم با گرمے کے سفرق نرازی دور دغا سے بارانی نا کریر وشی خو گرمی آگا سی گرمی دا کمی گی نا. 21 نمبر وہی وہ خلق داسی دی چی دا اولاد تمنا کئی دس اتنے دور با دا سے راشی چی خلق با دا اولاد نا نفرت کئی نفرت وہ خلق دعاگانی کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیو چی خلق داوئی چی یا اللہ نارین بچی راکی یا اللہ دیر اولاد راکی صالح اولاد راکی یا بدا سے وہ خراشی چی خلق بوئی چی بچے دو ہی اچھے کیا وہ خلق سوائی بچے دو ہی اچھے اولاد نہ بدا خلق نفرت خلق اولاد دیر اول غواری آخر وقت بدا سے راشی چی خلق بدا اولاد کمولو کوشش کی سوک با گولے خوری اور سوک با انجیکشن وائی اور سوک با ٹکون کئی اور سوک با سشے کئی خو اولاد با بندئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی اجتماع علامت دا فتنو دا دور دارے چی خلق با دا اولاد دا کمولو کوشش نہ کئی. 22 نمبر شرط دائے علامت چی کمینا خلق با زیاد شہرت و عیش و عاشرتی خط سب اور سرئی خیزت و وقار کے با آگا ناکارا خلق کی زندگی بے خراب ہوئی اور پریشان بئی وقت سم نہ تیری پریشان بسو کی شریفان خلق بڑے رجات پریشانی دنیا نب کٹی تعلق بے کٹی. 30 نمبر امیران بادشاہان افسران بد دروغ عادتی
کم یو افسر چه گوره آغا با دروغ وائی، امیر کبیر وزیر سره وی آغا با دروغ وائی، ننم دغال دے زمن پا کسره کے زمن برای نام عدالتنو کے رشتیا نشتا طول دروغ دی. اور 25 نمبر امانتدار خلق چی دی آغا با هم خیانت گرشی، کم خلق چی امانتدار دی اگوی با هم زرک بدا سوچو کی چی مڑا طول دنیا دا سرا نو دے بهم خائن شی ور سرا آخر خلق بهم خراب شی. 26 نمبر مشران چی دی آغا با ظالمان شی، کم چی ملک وی مشر وی آغا بلوی ظالمی. 20 نمبر عالمان و مولیان چی کم دی قاریان آغا با طول معاشرت کی زیاد بدکاری، کم چی قاری کم چی قرآن حافظ وی کم چی مولائی امامت والا ملوانے با طولو نزیات بدکاری. چرت بن ایک مولاو نگورے ظاہری پوزیشن خدا طول سپینی کپڑے خنن سبا عام رواج دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی طولو نزیات بدکار طولو نزیات بیکار خلق بدا بمولیانی پکور میں جانسے کی چی کم معاملہ غلط کیگی نو مولا کری. پتیرو وقتونو کی پتیرا کی یو مولاو امامت کولو او پرادے زنانا سر بدکارے باندیونیو منڈے اکرا محراب کی قرآن راو غوڑاولو زانتے کے خودا چکلا کور والا اور پسی ٹپک راوڑو نو بیا جماعت تراغے و قرآن او غوڑاولو اگوی ورطا دیری منتو کسی بھار روزا جماعت کے زان مغلے کوا اس بلاشوے و دے نراوتا بلاخیر پا محراب کے ٹھنڈک داسی مولیان دیو دے قرم جنسے خو سبحان اللہ ماشاءاللہ چی دے صدے پا محلو کے کم خلق امامتون کئی سبحان اللہ اللہ دے وساتا دا ہوئی در ریکارڈنا. نو بس پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیو چی دا سے وقت بئی چی مولیان قاریان بطولو نزیات بدکاری سو وقت مخ کی جنازے باندی و مولاوے پا وجبت بانی مشہور دے خپلا علاقہ کی کل چی جنازہ کی دے مسئلہ کئی نو وجبت نا علاوہ دل بلٹکے نورزی و مسئلہ از دکڑ دا وجبت نو آگا ویلیو چی پنج پیریان عذاب قبر نمائی آگا عجز لے چکل کتاب ورورو نو پا عبارت دار دے نپوئی دا بیائی پا کی اردو لٹولا آگئی کہ وہ جملہ لے دلے وا نشوی دیوزے نا معلومی گی آگا امیان شاگردان ورطا یہیو چی مولی صاحب دا دے خدا مطلب نہ دے دائے دے نو بس بیا پا جگڑ شوروش نو دا سی مولیان بین آخر زمانے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے طولو نزیات بدکاران با مولیان و قاریانوی. 28 نمبر علامت دارے چھے خلق بد زناورو دو سرمنو لباس اغندی کتا سو خیال کرے یو قسم کٹونو وسکٹ راوتی دی سرمنو خلق اغندی. 29 نمبر فرمائی چھے لباس خود دا زناورو دا سرمنو نہیں لیکن ضرور بے دا مردار نہ ہم زیاد بدبوداری ضرور بے دیر سخائی. او درشم نمبر ضرور بے لکسنگ چی ترخی دا سبا دیر زیاد دا ایلوی نبا زیاد ترس ضرور بے. 31 نمبر علامت دارے سنبا مشی نارنو بہم سناگوتی کے اچولی خزوہم ہارون بے ہم اچولی ننچ سوک لور ودئی نکار چالے ورکی دمر تولے سونا باولا کئی کدا غوث رسیو کا نہیں رسی نو سونا با آمشی نارینہ سریم استعمالی اعلان کے نارینہ تخو سونا پریدا سپین زرہم کے 4.5 مشین زیادی یا 4.5 مشین والا جائز نہیں. اور 32 نمبر علامت دارے چھے سپین زرو بہم مانگ زیاد شی شہرت بئی. 35 نمبر گناہون بریر زیاد شی ہر زیکی چی گوری گناہ در گناہ ہر سوک چی گوری پا گناہ کے مبتلا ہے. اور سلور درشم نمبر امن بدیر زیاد کم شی ہر زیکی بد جان خطرئی امن بالکل مفقود شی. 35 نمبر قرآن کریم نسخے با خست جوڑی کی بہترین گلان بیتی جوڑ کری نند قرآن کریم نسخے کا گو رہی تبھی کہ پسونے لکلی دا سے خست ٹائٹلے والا جوڑ کری اور دا سے ریلونا اور دا سے بہترین کوری والا جوڑ کری چی سڑے وہی چلے دینے قرآن با خست کی وہی بے سوک نہ بے سوک منی وہ تش ڈول و سنگار اور گلونا
اور صرف برن خیس بئی بس 36 نمبر جماعتونو کے با نقش و نگار زیاد شی جماعتونو لچورنن اوزی زربری پکیرا سے کھلاو شی خیستا گلان میں پکیا چولی بہترین سیزن میں پکی لگولی نقش و نگار بئی ٹول 37 نمبر اچتی منارب شروشی وی منارے باندنن خلق لکونا روپے لگئی 38 نمبر زرون بدا حقو مسلمانانو ویرانوی جماعتون بے خیستی منارے بے اچتی خزرون بے ویرانی سا مطلب دین با پکی نہیں اسلام با پکی نہیں 29 نمبر شرابون بس کلے کی شرابیان با زیاد شی 40 نمبر شرعی سزاگانی با ختمی شی شرعی سزاگانی ننڑستنا چا بچ غلا وکړه لاس به ټکټ کولو چا بچ زنا وکړه کوادې نه دورې به ورته لګولې کوادې نو هغه برجم کېدو نن شرعي سزا نشتا د الله او د رسول خلاف وکا څوک د تپوس کولو نشتا او 41 نمبر خپل وینځ بولګي خپل عقاب راوړي څه مطلب مین دي چې بیا د بوینځي شي لوناو زمن باوی باندے سردارانو پشانوی اخپلو میندو باندے بخلق روبنا چاہی گویا کی وینزنا غلامنا وینزنا لکچ سردارو بادشاہ پیدا شوے مور بے وینزو نو کرئی او زوے بے آقائی سلوک بور ترداشی کئی او 42 نمبر کم خلق چھ خیابلیو بربند بدنی و غیر محذب خلق چیو اغب بادشاہانو لولو خلق جوڑ شی غریبانان چې سپلے بے نه مندلې کپڑے بے نه هغه به وګوري هغه به لوی لوی افسران جوړ شي هغه به غټه غټه بنگلې جوړي کی او داسې گاډو کې بګرځي چې دا به تخیال او خطر نه وځي چې دا مغه غریب سړی لري چې یو وخت روټه موندا او یو وخت نه موندلا داسې وخت براشي نو دا به فتنې دوري او 43 نمبر علامت داره چې تجارت کې به خزه او نر دواړه مشترکی د خزو او د نرو به برابر کاروباری نه ګوره پاکستان کې نه بلکې ټولي دنیا کې مرد اور عورتیں شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں ہر ځای کې یو ځای باندې خزه او نر شرکت او کارونه کوي په یو کرسي باندې نارینه ناشته نو ور سره خوا کې زنانه ناشته ده بہرحال مليان د دې خبره خلاف نشي کوله او نه کوي خصوصا د قرمی مليان د ټي وي او د ډیش او د وی سی آر او د کفر او د شرک او د بدعت خلاف نه کوي خو کچرته څوک د اسلام نعره لګي او چرته یو د اسلام تقریر غږیږي نو دی به ورغلی یو ځای بل ځای درخواستونه کړي ځکه چې مسلمان دین عاجزان نه د اسلام نه خبر دي او 44 نمبر نارینه سړي به د ښځو نقالي شروع کی ہر نرین ابدا کوشش کئی چې زده جنې پشان اخکارم ننو گورا چا گیری خریلی او چا چکم دے ورسر بریتونم لری کری ہر سڑی بدا شوق کی چې مانا خجنے جوڑا شی کور دوران شاہ چې دمرا شوق دے صفا چاہتا ہوئے چې وعددی کی خبر اخلاصا اصلی ځان نه جنې جوڑا کا چې بالکل دخل کو روشد در باندې د نارینا ناراضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې نارینه بد زنانو نقل شروع کی ہر یو نارینه به خواهش داږي چې زلرینا د جنې پشان اخکارم زیاد د جنې پشان چې کوم اخکاری هغه به زیاد خوشحالي د ګیری د خړل خو بل څه مطلب نشي کېده صرف همدا مقصد دی چې جنې نه جوړ شي او چرته مونږ ته کاغذ راکې چې په جمع دعا درلو غواړو چې الله دې پورا زنانه کا خبره به ختم شي 43 نمبر خزب د نارینه و نقالی شروع کی نارینه به د خزو پشان ځان جوړي خو خزه به دا کوشش کوي چې زه د نارینه پشان جوړه شم سر به دې ځای کې کټ کی لیدلې به موي او وخت کم کی او لستونې دې ځای پورې او خمزیدار په مټ به صادره چولی او روانه وي تا خیال پیدا سره راځي چې دا لکته نه دا جنې دا بلکې دا خیال بدی چې دا خو نارینه سره روان دي خو چې نږدې راشي نو بعضې داسې څیزونه دي چې هغوی د وجې نه عاجزه ځان نشي پټولی کني هغه به هم ځان نه کټ کړي داسې بې غیرته دور را روان دی 46 نمبر علامت د غیر الله قسمونه به زیات شي قسم صرف د رب العالمین په نوم باندې خوړلی شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من حلف بغیر اسم الله فقد کفر
چاچی بغیر دا اللہ دنم نا دا بل چا پنم باندے قسم اخوڑو نو آغا کافر دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سے دور بر عشی چی خلق بدا غیر اللہ قسم نخری. سو گوئی چی ستا پا دی گیر باندے میں دی قسمی، سو کوئی ستا پا سر میں دی قسمی، سو کوئی پا محمد رسول اللہ کا دفلانے کارداسی، سو کوئی چی پا فلانی بابا میں دی قسمی. خلق قسمون خوری کنا ستا پا دی خیستا سر چی دفلانے خبر ادا سے دا. حالانکہ دا اللہ نمنا علاوہ او دا صفاتو دا اللہ نا علاوہ لکا قرآن دا اللہ صفت تے دین علاوہ چی پا بلسیشی سو قسم اخری ناغا کافر کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا سے دور براشی چی خلق بدا غیر اللہ قسم نخری، عام رواج بشی غیر دا اللہ نا پا بلچا با قسم نخری. 47 نمبر مسلمان با ہم بغیر در آغوختنا دا دروغو گواہی تا تیاروی. مسلمانو با خواہش داوی چی چرتمی گواہی کرے دروغو گواہی تا با مسلمان کافر خوی اسم کئی، خو مسلمانو با دا حالتی چی دا دروغو گواہیانی بکئی. نن چتانا گواہو غاڑی پا پیسو باندے پا ایمان وایا سمر گواہان خرسی دی دیکھا شرعی چی ہو باقاعدہ مشہور خلقی سمر قسم تا چی کسان بوزے پیسے والا ورکواو ہم دغا مسلمانانی کاغتا دیوئی چی تا مسلمان نئے کافرین او بدی خوئی خو پا پیسو باندے غلطا ہو دا دروغو گواہی ورکئی. 48 نمبر سلام بخلق دا جان پہچان علامت جوڑ کی. سوک چی پی جنی اغا باندے با سلام اچھئی چی نئی پی جنی اغا باندے با سلام نا اچھئی. ان سباو گورا لار کے روانی کچری ملگرتیائی دستی تعلقی ہوئی پی جنی نورتوئی چی السلام علیکم کنی پی جنی نو پسونو خلق لار باندے در باندے تیسی سلام نا اچھئی. اس خلادا سے دور دے چی پی جنی دیون سلام در باندے نا اچھئی نا پی جندل خپرے دا. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیو کہ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام پاغا چاچوا چی پی جنی او کنے پی جنی سلام پہ اچھا. سلام دا پی جن گلے علامت نرے ہر چاوان دے سلام اچھا. خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا فتنو دور بداسی دوری چی بیابا خلق دا جان پہچان علامت جوڑ کی سلام اگ چاوان با سلام اچھئی سی پی جنیے. یو کم 50 نمبر دین سبق بخلق دا دنیا دا پارا ہوئی. مطلب بیدائی چی زیو داسی مولا جوڑشم داسی قاری جوڑشم چی یو جماعت کے پروتوں بیا خلقو نبیا پیسے رگردوں مرو ڈپلوما چرتا سوکم. نن سبا دا سمر مولی فاضل عربی فاضل وغیرہ خلق دا ڈگرے دا پارا کئی اچھا مقصد دانی چیز پا دین باندے عملو کم نو دین بخلق دا دنیا دا پارا وئی. 50 نمبر دا آخرت کار سرا بخلق دنیا گٹی کم سیزن سرا چا آخرت گٹ لیشی خلقو با کوشش دائی اگی سرا با دنیا گٹی دنیا دا جمع کولو ذریعہ بے اگر زئی. اور مالی غنیمت با خلق ذاتی جاگیرو گنی کم خلق چی مالی غنیمت باندے مقرر شوی جی لکہ دا زکاة چیئرمین یا صدا سی معمولی غنی وحدہ ورطا ملاوی یا بل قومی فنڈ باندی ناغب دے ذاتی جاگیر گنی اور خپل ذات دا پارا بے استعمالی لکہ پمل کے دیر مثالو نوی. 52 نمبر دا امانت مال با خلق دا لوٹ مار مال گنی امانت بداسی گنی چی دا لوٹ مار دے وزان لپکے وہا دا زکاة دی فنڈونو کے اوگو رسسن کی گی تو بے وباسا. 53 نمبر علامت دارے چی زکاة بخلق تاوان و جرمانہ و گنی زکاة بخلق داسی گنی لکا جرمانہ و تاوان ضربے پینے کی گی. اور 50 نمبر چی طول قوم کی طولو نلوی رزیلو کمی نا انسانی اغبد قوم لیڈر و مشروی دا آخر زمانے علامات تھی چی کم سرے پر طول قوم کی زیاد رزیلو کمی نئی اغلب کرسی ملاوی گی اغلب قوم کی مشر و لیڈر وی. 55 نمبر علامت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی خلق بدخ پل پلار نافرمانی شروع کی. 55 نمبر دا مور سرب بدسلوکی شروع کی. 57 نمبر دوست بخلق نقصان ورکولو نازان گڑئی ملگری تب سوک نقصان ورکولو نگوریز نکی ار سڑے بخ پل ملگری لتاوان لٹئی.
کنی سڑے خو ملگری نو شرمیگی چې دا میں ملگرے دوست میں دا سی باور سره نکوم نا ملگری تا توان رسول نبسو گریز نکئی 58 نمبر د خزی په درس کې د دارالعلوم دیوبند د فتاو ذکرو چې عید میلاد النبی متعلق علماء دیوبند لیکلی دی چې دا عید میلاد النبی بدعت ته او د هغه متعلق تقریبا د یو درو کتابونو حواله پیش شوی امدارنگی مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہم رواج سے چا جوڑ کرے ادام صحیح نہ رہے ذکر سی جماعت دا عبادت و دا خاموشی زہرے اللہ سر و پکی خبری کئی ذکر و فکر بکئی اور کم سرے چی ذکر و فکر کئی قانون دار اغبان دے سلام اچول ممنوع دی جماعت دا ذکر و دا فکر زہر سلام با پکی نہ چاہے زمن مسلمانان خدا علم دے چی کم کم کارون ریجی جماعت کی نکئی نو یو کم شپیتم نمبر علامت دارے چی دا بدکار و خلق و آوازون با جماعت کی وچت شی شپیتم نمبر علامت دارے چی دا گانو بجانو والا و زنانو او دا نارنو با خلق عزت و احترام کئی گلوکار فنکار وہی ورطا خلق کنا چی کم بدکار خلق دی کم دا وطن او دا قوم او دا ملک او پا اسلام کی بدکردار خلق دی دا سندر ویلو والا دمان ورتا ہوا یا دم ورتا ہوا ہے آگے تو اس دم نوائی دا عزت نیم ورتا خلی فنکاران سبحان اللہ 61 نمبر دا گانے بجانے آلات بخلق سنبال دی خیستال مری بیٹی میں لجوڑا کڑی ہوئی تھی گردے و نوہی قرآن مجید چرتا یو زڑی تختے باندی پروتی و بھرنا پی گردنے لگی دلی اور خیستال مری ٹی وی و ٹیپ لجوڑا کڑی کے سٹولا چور باندی چرتا گردنے لگی دا سے اوگورا ٹول دنیا دا سے دا 62 نمبر سر راہ بخلق شراب کی او بل نبن شرمیگی شرم و حیا و غیرت بورکشی 63 نمبر ظلم باندی بخلق فخر کئی چی ظلم ہو کی نو بیا بفخر ور باندی کئی چی فلانی زی کی ندا سے کارو کم 64 نمبر علامت دارے چی انصاف بپو پیسو باندی خرسیگی انصاف با نایاب بھی یو علامت خدا تیر شا بلدا چھ انصاف با پیسو باندے ملائی گی کتا دا غواری چھ پما جیلو نخی گی تا دا غواری چھ مالا بے وجہ سزا سناو نکڑے چی نو پیسے خرچ کا طالب سزا نہ سنائی گی کہ پیسے دے خرچ نکڑے تب دا مسلے نہ رو چت سوے بل با دا کندے نہ راگلے طالب سزا سناو چی و دا کندے والا بخلاش انصاف با پیسو خرچی گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبرے کی دروغ نشتا منگ ننگورو عدالتونو کچریانو کے انصاف پہ پیسو خرچی گی سو احمق کے خبر ادا یو افسر یو زوید یو کس جیل کے ہو ناغا بے گناہو دیر بطلو راتلو آخر ورطا افسر ہوئی تھی کاکا دا جیب سو پارا جوڑ دے آگا ورطا جدا خو منگ تسپو دا پارا جوڑ کرے بڑا سرے اسے پہیدہ وہی تسپو نا علاوہ بل سے پکنا چاہیے وہی پیسے پچے چو وہی بدا سے لگ لگ خیال کوا کنی زہبری جیل کی پروتی ودا سے حالت تے 63 نمبر علامت دارے چی پولیس والا بڑے زیاد تعداد بڑے پولیس والا و زیاد ننگور عرضے کی چی گوری نیغ بوالا دی 66 نمبر علامت دارے چی قرآن بخلق دگان و پشکل باندے وی قاریان تا دی خیال کری دا لفنو مرتدا سی کی اور اسی کوگ ووگ ورطا کی گئی دا سی بے وی چی تب وی چی چرتا سندر شروع کرے گا نو قرآن با نغمہ سرائے ذریعہ جوڑ کریش دا موسیقی پشان با قرآن وئی بہرحال 67 نمبر علامت دارے چی خلق بد درندگانو سرمنی استعمالی کی آنے کپڑوں کی وسکٹوں کی کرتوں وغیرہ کی 68 نمبر دا امت دا آخرین خلق کی دی دا باولین خلق باندے لعنت ویل شروع کی دین کی دی علامت نا چی دا کم نمتر مولیان دی 1/2 لکہ دا کور میں و دا سادی مولیان دا نمتر مولیان تینا دا مقصد اخلی شو گورا دا فلانی پسی بدوائی اور دا فلانی پسی بدوائی دا دا زاری زمانی چی دا کم رسی ہوئی کنا نو دا خلق شمارائی پکی دینا دا خلق مراد نہیں دینا آغا صحابہ کرام مراد دی سا مطلب
چې د دې دور خلک به داسې عملونه او داسې کرتوتونه او داسې کارونه به کوي چې د هغې وجې نه به وختینو خلکو باندې یو قسم ګرد و غبار پریوزي چې مړه دا زمونږ چې کوو دا صحیح کوو او دا چې کومه مسله بیانوي دا صحیح نه ده. نو هغه مسله خو وي د صحابه کرامو مسله، نو دوی له دا مسله خانه ښکاري. نو ګویا کې د امت آخرین خلک اولینو صحابه کرامو تابعینو اتباع تابعینو باندې به لعنت وایي، بدرت به ورپسې وایي. نن چې دا کم رواجونه موږ تاسو کوو دا رواجونه امام اعظم صاحب نه خو د دې ثبوت نشته، خو چې دا کم نږدې پر 100-200 کالو کې کم رشي خلک دي دا به خلک دلیل کې پیش کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث مبارک دی د فتنې د دور 15 علامات پکې بیان کړي دي. هغې کې یو علامت پیغمبر علیه السلام دا هم ښودلی دی چې د فتنې د دور یو علامت دا دی چې یو شی دلیل نه خلک به دلیل جوړوي، یو شی دلیل نه خلک به دلیل جوړوي. نن چې چاته ووایي چې دا کار ګناه ده دی به درته چې مړه دا خو ټول خلک کوي، نو ولې چې ټول خلک یې کوي یا کار جایز وي؟ څه خیال مه دی ګیري ټول خلک خري نو دا جایز وي؟ او ټول خلک سیګرټ څکي نو جایز دي؟ ټول خلک زناګانې کوي نو جایز دي؟ نه. ټول خلک دې پردګي کوي نو جایز ده نه. کم شی چې دلیل نه هغه به دلیل جوړ شي. نن سبا دا کارونه چې مولیانې کوي، یاره چې زموږ د کلي مولي صاحب وایي چې شته، نو ولې ستا کلي مولي صاحب څه پیغمبر دی؟ هغه څه دلیل دی؟ مولا څه شي؟ مولا د 2 روپو شی په پیسو باندې خرڅېږي، د مولا څه حیثیت ته موجوده دور مولیان، خصوصا زمونږ د قرم ایجنسۍ او د سادې مولیان. سبحان الله، زه ګوره چې چېرته مولا نه بد وایم نه زه د هغو مولیانو نه وایم. هغه مولیان دا 2 روپو مولا به څه حیثیت چې هغه پیغمبر سره په نبوت کې ځان شریک کړي چې دا شی جایز دی او دا ناجایز دی. نه، الله چې کوم شی ناجایز کړی هغه به ناجایز وي، کوم چې الله او رسول جایز کړی هغه به جایز وي. بهر صورت یو کم او یایم نمبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کله چې دا علامات سرګن شي چې دا کم بیان شول، نو بیا فرمائی چې انتظار کوي چې تاسو باندې سره بادونه راشي، لکه مخکې قومونو باندې تیر شي وو سره بادونه په تاسو باندې راشي. او یایم نمبر یا انتظار کوي چې تاسو باندې زلزلې راشي، داسې زلزلې به کېږي چې په سونو خلک به پکې مري. 71 نمبر او دا هم انتظار کوي چې د خلکو شکلونه بدل شي، شکلې به بدل شي. نن سبا بعضې کسان چې ویني ته به چې خنزیر مې ولیده، د دې مطلب خدا نه دی چې رښتیا به تې خنزیر جوړېږي لکۍ به یې کېږي، خو د مخ چې کوم نورانیت دی هغه شکل دی هغه یې بدلي. په ایمان یې ووایه ځنه خلک چې وګوري دا شادوګانو په شان روغ دي که نه دي روغ، دغسې خلک به وي. زلزلې به راشي. 71 نمبر یا به صورتونه بدل شي. 72 نمبر آخری علامت دارے چې دې ته انتظار کوي چې تاسو باندې اسمان نکالی وریږي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دا علامات څرګند شي نو په دې دور کې بس تاسو کار شي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کار به مدعی چې ځان به خلقنا الله تعلق کوي، لکه کور کې ټاټو پوزه وانډره او قالین پروتی داسې کورونه لازمونی صحیح بار ډېر مگر زئی خلکو سره زیات آمد و رفت نہ کوئی تعلقات پرېږدئ. کور کې قلار کې نه یکسو ہو کر کچره یکسو ہو کر کې ننی نو تباہ و برباد بشي. د دې علامات او د دې دور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علاج دا خود لري چې خلکو نه تعلق کټ کام کور کی آواز ځان له یکسو ہو کر کے نا کنی نو داسې دور دی چې په دې دور کې بیا بچ کېدل نشته، بیا به د خلکو سره ولړلی شي، لندو سره به بیا لوند شي. په ایمان وایه په دې علاماتو کې کوم علامت ته چې هغه په موجوده دور کې موږ په خپلو سترګو باندې وینو نه. منځونه خلک جمعه خان جوړ شوي دي، صرف د جمعې مانځه کې جوماتونه ډکي، نورو جوماتونو نورو ورځو کې یا خو مونځ نه کوي یا یې چې کوي نو ملوانو پسې کوي، هغه مولیانو پسې مونځ کوي چې هغه ټوله ورځ غیر الله ته عبادت کوي، یا محمد یا رسول الله چغې وهي. هغه مولیانو پسې کوي چې د هغوی عقیده په قبرونو جوړه ده، په الله باندې نشته، هو حی لا یموت باندې د چا ایمان نشته. داسې مولا چې هغه د شریعت نه خلاف چلیږي، هغه غیر الله ته عبادت کوي، د هغه په عقیدې کې فطور وي او هغه غیر شرعي وسیلو قایل وي، هغه پسې مونځ جایز نه دی، هغه پسې مونځ جایز
نن سبا خلق کا چال لور ور کئی نو تفتیش کئی چورا لور دا پارا خزے قتل پکار دی خود مانزه دا پارا سوک زے نگوری مانزه دا پارا سوک تفتیش نکئی خود چه بس پینک مشنی چرگا مخی چه دے پسی ودری ہر چرتا چی سپین سے خدای راستی چی پا خینزیر والا سپین پٹکے ہوا ہے دے بورتوی چی مولی سے لگ سوچ پکار دے غور پکار دے علم یو پاک سے دے اندارنگی عقیدہ یو بنیادی سے دے مولانا نور الحسن شاہ بخاری داتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ زویرے اغا خپل کتاب کے توحید اور شرک کی حقیقت کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کی فرمائی آغا شے کہ انسان جنت تبوزی اور دا جہنم نے بچ گئی آغا صرف توحید و عقیدہ دا اعمال منزل رجوع زکاتونو حجو سر سڑے جنت تا نشیت لے دا یاد ساتئی دا صرف دا گپ خبرہ ندا دا یو عین حقیقت تے کہ سڑے جنت تزین دا عقیدے پا بنیاد بزی چھ عقیدے پا یو اللہ باندی جوڑی اللہ یو وحدہو لا شریک گنی دا ایمانی چھ دا سجدو لائق اللہ دے دا سوالونو قبل اولو والا اللہ دے اور ہر زے کے در آمدد کہ دلو والا اللہ دے ہر زے تر رسی دلو والا اللہ دے آگا سڑے با جنت تزی خوچ عمل صالح عمر سرائی اور کچری یو سڑی عقیدہ ٹک ندا طول عمر دے نیک اعمال کئی ناغو نیکو اعمال باندے حباء منصورا اللہ فرمائی چی ارتا ہوا گرد بتے جوڑ کم طول اعمال بے ختم شی عمل نامہ بے تک اسپینا خالی زکا چی عقیدہ ہی صحیح ندا نو بنیادی چھے چھے آغا عقیدہ دا لا الہ الا اللہ کی چی کم سبق اور درس پروتے چی دا ترسو پوری چا مضبوط کرے نی ترسو پوری چی چا پا عقیدے کی دا شیر آسخ سوے نی اللہ نہ دکی دو مخلوق نہ دنکی دو یقینی پس دل و دماغ کی صحیح معنو باندرا وستلے نی نو جنت تتلے نشی جہنم نہ بچ کے دے نشی تس پستینو کپڑو تس پا برگو رومالونو تس پا برگو کترو باندی سڑے نہ ملا جوڑی گی اور نہ سڑے پہ جنت تتلے شی عزیزانو اگر کی سڑے داو غاڑی چھ دا سے بیان سڑے کی شاغی کے اللہ و رسول نہ علاوہ بلا خبر ہو لکی خودیام سڑے مجبوری سے بعض خبر ہو کی زکا چھ منگ تاریخ باندے نظر اچھو سمرہ اولیاء کرام سے ترشیری یا سمرہ علماء اتقیاء سے ترشیری یا سمرہ حق پرست خلق سے ترشیری یا سمرہ پیغمبران سے ترشیری آغوی تا عذیتنا آغوی تا تکالیف آغوی تا مصائب آغوی تا آلام آغوی تا مشکلات کی جڑ کری یعنی امتر و ملیانو جڑ کری دغو ملیانو چپدی جماعتنو کی خلق لا غلط پرچار کئی عقیدی خلق لا غلط خائی جنازی خلق لا غلط خائی طول عمر کی دی چالا داو نہیں تھی جنازی چرتا پختو کی نیت تا چرتا یہ لی درتا خواہ اشل گزنیت تے وسا غیرانی والے اشل گزنیت امیان دکولے نیشوی تولی دی جنازو نہیں استی دی نویت ان اودیا للہ تعالی اربع تکبیرات صلاة الجنازت الثناء للہ تعالی والصلاة یومن نیت دے نو خلق تبسوئی جی دغا یاد ہے لیکن ضروری خبر خونا دا دا خدای باندہ چی سو کی نسی یادولے پختو کی دی نیتو کی نجنازہ خودی نپریدی گانا دا نمتر ملیان چی دی تدا لکین آخوا دے خواہ سر شے معلوم نوے دو دی دلا سا ہمیشہ حق پرست علماء و تکالیف ملاوشی جو ملاوی دا سا نوے تاریخ نوے زور تاریخ دے نو ذکر دی تا قرآن موئی قرآن دی متعلق کوئی سے ان کثیر من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اللہ فرمائی ان کثیر من الاحبار والرهبان یقینا دیر دا باطل ملیانو نام اور دیر دا باطل پرستا پیرانو نام باطل ملیان سی دنیا و دولت دا پارا دین خرسئی اور باطل پرستا پیرانا خونزادگان سے پیسو دا پارے زاننا نکا